السلام علیکم ورحمت الله. نن له اسلام سره د مینې یوه ډېره په زړه پورې کیسه درته لرم او دعا کوو چې الله تعالی دې زموږ په زړونو کې هم همدغسې مینه را پیدا کړي تر څو د هغو ټولو نواحیو څخه ځانونه وساتو. سعد بن ابي وقاص وایي کله چې زه مسلمان شوم نو زما په مور باندې لمبه بله شوه. زه د زړه ټوټه وم خو دا دومره حق پک او ایرانه پاتې شوه تر دې پورې چې ما ته راغله او راته ویې ویل دا څنګه دین دی چې ته یې د خپلې مور او پلار له دین څخه ګرځولی او همالته یې قسم وکړ چې تر هغې به زه خوراک او څښاک ونه کړم تر څو چې مړه نه سم او یا تا خپل دین نه وي پرېښی. د دې په کلمو اورېدلو سره ما ټکان وخوړ او زم حق پک پاتې سوم. په یوه داسې لار کې راګیر سوم چې یو امتحان و، یو ازلي امتحان و. ما فکر وکړ او سم له واره مې مور ته وویل چې په خدای مې د قسم وي چې زه به هیڅ کله له دې دین څخه وانه وړم. مور یې څو ورځې نه خوراک وکړ او نه یې څښاک ونه کړ تر دې پورې چې د هغې بدن ضعیف سو او ورځ تر بلې یې ناروغۍ زیاتې شوې، قوت یې له لاسه ورکړ او دا نوره د زنکدن حالت ته نږدې سوه. سعد بن ابي وقاص وایي زه به هر ساعت پوښتنې ته ورتلم او زیارۍ به مې ورته کولې چې لږ څه وخوري او وڅښي خو هغې به بیا ټینګار کاوه چې تر هغې به څه ونه خوري چې تر څو زه له اسلام څخه بیرته واوړم. ما په وروستي وار ورته دی وایي چې قسم وکړ. ورته ومې ویل چې ای مورې ته دومره ضد مه کوه تر دې پورې چې ستا زر ساګانې وي او یوه په بل پسې دې وځي نو زه به هیڅ کله له دغه دین څخه وانه وړم. خو دی وایي کله چې مور یې زما د ټینګار او رښتینی ټینګار د اسلام لپاره ومانه او واورېده نو بالاخره هم یې خوراک شروع کړ او هم یې څښاک. خو دی وایي رب العزت په دې حالت کې دغه آیاتونه را نازل کړل چې وایي بسم الله الرحمن الرحیم وإن جاهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. خو که هغوی پر تا فشار راولي چې له ما سره ته داسې څه شریک کړې چې تا ته د هغه معلومات نه وي نو د هغوی خبره هیڅ کله مه منه. په دنیا کې له هغو سره غوره مصاحبت کوه خو پیروي د هغه چا د لارې وکړه چې هغه زموږ لوري ته رجوع کړې ده. بیا ستاسې ټولو راګرځېدل همدا زموږ لوري ته دي. په هغه وخت کې به زه تاسې ته در وښیم چې تاسې څنګه عمل کاوه. نو درنو دوستانو تاسو ولیده چې د سعد بن ابي وقاص له اسلام سره د مینې څومره یوه جذبه وه تر دې پورې چې دی د اسلام لپاره د خپلې مور وژلو ته او مړینې ته تیاریږي.